بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښیو چې موږ څنګه کولی شو چې موبایل په سکرین باندې هغه ویډیو ولګوو یا لایو ولګوو. د دې لپاره څه اپلیکیشن ضرورت دی. اپلیکیشن ډاونلوډ کېدلو طریقې د ویډیو په آخر کې زه درښایم. چې کله هم څه اپلیکیشن ډاونلوډ کړو هغه اوپن کړو، دلته کوم دا ویډیو ویلپر آپشن دی. اول فرست نمبر کوم دا ټریډنګ ویلپر دی، نو دا کې تاسو ته هم سلیکټ کولی شو، خو دا نیټ نه کېږي دا به ډاونلوډ کوو ته. د نه علاوه چې کوم دا ویډیو ویلپر آپشن دی نو دا باندې کلیک وکړو. کوم دا فرست نمبر آپشن دی لایو ویډیو، دا لایو ویډیو تاسو هم سلیکټ کولی شو. تر دې باندې کلیک وکړو، همدارنګه ګیرلاین هم تاسو ویډیو سلیکټ کولی شو. چې ورته ویډیو سلیکټ کول دا کوم هوم سکرین دی لاندې شنه لیکل دي، نو په دغه باندې به کلیک وکړو. دا به د ایډز راشي، نو دا به کراس کړو، کراس باندې به کلیک وکړو. دا طریقې سره کوم ویډیو هم لګوو، نو کوم لاندې شنه لیکل دي هوم سکرین، نو په دغه باندې به کلیک کوو. دا سلیکټ شوله، بیک به شو تاسو که مارا ویډیو څخه کتلی شو ټرمکس والا ویډیو په سکرین باندې مو سره پلیرو. په دا طریقې سره دا څه پې لګولی شو. دې ته اوس بله ویډیو لګوم. که ویډیو خوښ شي ضرور سره لایک کړو. داسې خوندوره ویډیوګانو پر که تر اوسه پورې په چینل باندې چې نظر سره ضرور سبسکرایب کړو. په دا طریقې سره تاسو ویډیوګانې په سکرین باندې لګولی شو. چې کوم د اپلیکیشن دی دا ډاونلوډ کېدلو طریقه دا به تاسو لاړ شو پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ کړو ویډیو ویلپر، پاکه تاسو ته ډېر شي اپلیکیشن نه راوړي، پر ټولو کې هم لګي. چې دا کوم اپلیکیشن ما استعمال کړو هغه دا اپلیکیشن دی، دا انټرفیس دا نوم هر څه کتلی شو. دا نه سکرین شاټ واخلو، دا ډاونلوډ کړو. په دا طریقې سره دا باندې دا ویډیو لاګي. که ویډیو مو خوښ شوي ضرور سره لایک کړو، مخکې ملګرو سره هم شیر کړو. داسې نوې نوې خوندوره ویډیوګانو پر زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړو.